بالکل بس صحیح شو دا خبره. داسې به مو دنیا ته ښکاره کومه چې د حسین علیه السلام دښمنان واس یاستې په الله قسم د اهلي په ورځ د قیامت به د الله په مخ کې د حسین علیه السلام په مخ کې به درته وایم چې ای د اهل بیتو دښمنانو په جانم کې مو څال ده. که مې د حسین علیه السلام په مخ کې دا اواز در ونه کړل زه به بیا د حسین علیه السلام بچی نه یم. نعره تکبیر الله اکبر. آواز را نغی مسلمانان آواز را نغی. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. اوس دې دا درک درته معلوم شول فاطمه رضی الله عنها ته چا حق نه ده ورکړی مهرباني وکړه. اوس ته ما سره لعنت واسطه چا د امام علیه السلام سره جګړه کړې وي هغوی باندې لعنت. چا سره؟ امام علی علیه السلام سره. له امام علی علیه السلام سره خپل ورور عقیل جګړه کړې په غم لعنت وایي. داس کاسه کنه تا ته اوس دغه ځکه تا ته ول معلوم شو کنه خبره جواب دینا راکو. جنگ سفین کې چا کړو؟ جنگ سفین کې چا کړو؟ جنگ سفین چا کړو؟ مسلم پلار عقیل اغم له امام علی علیه السلام سره مخالفت کړي له معاویه رضی الله عنه په غم لعنت استوي. جنگ سفین چا کړو؟ جنگ سفین علی رضی الله عنه کړو. اوس ولې یو ځای بل ځای ته کړه چا سره وو؟ کړه چا سره وو؟ یو ور دا خبر یو ور دا ګډي وړي خبرې مکو بیا د خلق نه پوي. مسلمانانو دې سړي وویل چې زه اهل سنت والجماعت ته په دې خاطر نه راځم چې د حسین علیه السلام په قاتلینو لعنت نه وایي. ما ورته وویل ما چې چا خطونه ورته رالیږلي چې چا ورغوښتلی ده چا بیعت ورسره کړی چا خیانت ورسره کړی چا د مرګ امر ورته کړی په دنیا او آخرت کې دې په هغو لعنت وي. دا ما ورته جواب ورکړل. دته مې ورته ویل ما را سره وایه چې چا خطونه ورته رالیږلي باندې لعنت نه وایي. ورته مې چې چا بیعت ورسره کړی خیانت ورسره کړی په هغه لعنت نه وایي. چې چا ورغوښتلی په هغه لعنت نه وایي ځکه دا خیانت دوی کړی د دوی کتابونه ډک دي له دې خیانت او دوکې نه. اوس له دې ځایه غورځار شول. جنگ سفین جواب راکړه. جنگ سفین چا کړی و؟ نه پوهېږم دا شراب خوري دلته راځي څه بلا څو ځایونه نه ګډ کړل. الحمدلله مدرسونه نه یو مدرسونه مې نه د خسته تعلیم مدرسو کې کوم تعلیم خاص نه وای کنه مدرسې تعلیم ختم نه ده مدرسې کې دا واتړی دلته ناس یاستنو خوي تړی کنه سړی تو په ځان کې پیدا کړی دا واتړی دا اوس غوږ نه نیسي. غدير خمت حجة الوداع دي حسين عليه السلام شهادت صفين دي فاطمة رضي الله عنها ميراث خلافت دي أبو بكر یو ځای راونیسه چې په هغه ځای خبرې در سره وکړم یو ځای ته ورسېږو یوې نتیجې ته ورسېږو د زړه سره جی سی صاحب قربان دي سم کتاب ته نه مني د تا کتاب درته راوخلم هغه د تا په ضد د تې نه مني د تا امام د تا خلاف د تې نه مني د تا محدث د تا خلاف د تې نه مني. زه له تا سره څه وکړم؟ زه له تا سره اوس د علي رضی الله ته وویل چې دا د الله له طرفه امام او خلیفه ده راکړه یو دلیل له کتاب نه چې د الله او د الله د رسول بس اخري جواب راکړه. جنگ سفین چا کړی ده؟ بس یا جنگ سفین علی رضی الله عنه کړی ده. او بل مخالف وری کې څوک مخالف طرف کې معاویه رضی الله عنه خپل ځان دفاع کړی ده. او اوس وکړه لعنت وکړه اوس زه استاد سره زم کوم څه ولې لعنت ور باندې واستوم؟ امام علي باندې لعنت نه درته اهل بیت سره جګړه ده. لا تعویل زه نهج البلاغه منم مسلمانانو وګوري نهج البلاغه وای منم کنه بالکل وی کاری سي وای د قران منم او امام علي رضی الله فیصله درته وخی دی امام علي صبر 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 لا نس علي منګل تا کاری سي بر ورځ یادې دوه صبر وکړه جی سی سي بیو منټ علي منګل صاحب تا کاری سي بر ورځ یادې ته ول ناراضي یاره. السلام علیکم جنان کاری صاحب ټولو ته سلامونه. ولا ناستونه لاندې خو بیمار شوی وم د شپږو ورځې کاری صاحب محترم بیمار شوی وم. الله دې عاجله شفا در نصیب کی. الله دې ما پرون نهج البلاغه دلته شاموټنګیان ورته وایي که هغه راځي پوه شو کاري صاحب د کله ناکله غواړي خو ته نه شاموټنګان جنان صاحب الله بیمار شوی وم د دوه ورځې کېږي را پاسېدلی یم. مسلمانانو دا سړی اوس ما ته راغلل نهج البلاغه د امام علي علیه السلام دریم جلده 114 صفحه ده. دا اوس درته ښکاره کوم یو دقیقه او د ده له بل کتاب نم وای په هغو باندې لعنت واسوه. زه څنګه په یو چا لعنت واسوم چې علي رضی الله ورور ورته ویلی ده یو دقیقه اوس دې خندا در ښیم یوه د صبر وکړه اوس
اوس دې خندا درته ښیم وخه بیغمه وخه خو بس بیا خپل خبرې نه وته خلی کنه اهل بیت سره جګړه نه تعالی نه ستول اوس دغه ځکه ته ورسته شوی صبر دا د اوس درته ښیم زه له تا سره د تا په کتاب کمره غټه کړه دا کوم کتاب د وایه نهج البلاغه دریم جلده 114 صفحه ده مسلمانان وګوریا والظاهر امام علي رضي الله عنه ان ربنا واحد لمود معاويه رب يوده ونبينا واحد او لمود معاويه رضي الله نبي يوده ودعوتنا في الاسلام واحده او لمود معاويه رضي الله سيكون دعوه د اسلام دي پر دایو ده لا نستزيد مولیا نوم کوم ځکه لیکل دی ته دا یو غته لوی خطبه ورلېګلې دا ودی الله بنده کریسه الانا وګول دروغ دي کې د پرات خطبه وخه کنه به پر خطبه وخه صبر نو جنگ صفین لا چا سره کړي دا خدای دی غر کو تبا کړه دا اوس دومره جاهل خلق دي یو دقیقه صبر وکړه دا اوس دومره جاهل خلق دي دومره جاهل مونږ نه یو کنه دا سمو ته اوس ګور جی سی صاحب صبر وکړه کنه اول د دین ته کې دا وراوړه چې صبر کنه نو جی سی صاحب لګه د بل خبر اور ګور مونږ وخت راسي غلی نه مونږ سوي لیدي مکه ودا شي ګور تا په خپل خلو ویلي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ اهل بیت سره جنگ کړي دوس د دې خبر نه ولې وړه خو لک صبر وکړه کاری صاحب ته خي یو دقیقه مشکل دلته دا د سنن د دوی مکتبي ټولي ماته بندي دي په خدای قسم ټولي مکتبي راته بندي دي صبر الله دې وکړي چې دا دغه مکتبه راته خلاص شي جی سی صاحب یک مزمه تراشه ما مکو د دې لار څخه پیدا دي کړی یو دقیقه صبر نه ریپورت وکړي کاری صاحب بیا داسې کسان انا بیغمه دورو بغیرته کار زنه کوم چې زه ریپورت وایم خبرونه وته هم کنه د ما ته الحمدلله دورو تربیت مشاعر ده چې کنزلی نه وکم یا بل څه وکم کنه دا کوم کتاب ده نهج البلاغه وګوریا هو من كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار ما جرى بينه وبين أهل الصفين وصفين كي دي علي رضي الله عنه شا مسألة ودي أهل الصفين معاوية رضي الله كانوا حضرت أمير معاوية رضي الله تعالى عنه وسوغر من أهل الشام والظاهر وسيدي خطبيته وغورا والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا لا معاوية لما نزيد بو إيمان كي ندا أو زل معاوية بو إيمان كي زياد نايم الأمر واحد لكن دماغ دي دو منس كي يو مسألة وا سي باغي كي دماغ دي دو اختلاف راغليو سي اغا من دم عثمان دي عثمان بن عفان رضي بو وينو مسألة و دماغ دي دو اختلاف دما ګور علي رضی الله اقرار کوي چې د معاویه په منځ کې جګړه په خلافت نه و په امامت نه و بلکې دم د عثمان ونحن منه براء او موږ لدينا پاک د عثمان ابن عفان په شهادت کې موږ څه نه درلودل نه مو خبره کړي اوس دلته په دې کس علي رضی الله عنه چې دغه ایمان دی ما ایمان ده دغه نبی دی ما نبی ده دغه رب دی ما رب ده اغه لمانه په ایمان کې زیات نه دا وزله غنه په ایمان کې زیات نه يم هغه سړی باندې څنګه لان یو بل ځای صبر مسلمانانو دا د دوی بحار الانوار ده د علامه مجلسي دود يرسم جلده 304 صفحه ان عليا لم يكن ينسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق دا د بحار الانوار معتبر کتاب دی ده سوای و امام علي عليه السلام دی خپل جنگ خلقو ته چې چا جنگ ورسره کړی نی مشرکین ورته ویل نی منافقین ورته ویل ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا دا وی دی موږ ورونه دي او موږ بغاوت کړی دی موږ ورونه دي اکبر الله اکبر ولله الله اکبر ولله الحمد د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ صفات راغی ناره بسنګ نه وو
بیا خو یالي خو ورسې وایه که نه یالي ناره خو یو ورې وسته دا د شرک ناره ده موږ صرف د الله نه مدد غواړو داسې شرک هم خوند کوي جیسی دیوه خبره درته وکړم هغه زید خره کړی و ټرک وهلی و زید ما کواره ها منګال ماما ګوره جی سی سي نه یو اعتماد جی سی نه وي که نه جی سی سي یو پوښتنه درنه کوم جی سی سي دا د الله اکبر ناره ولې در باندې بده لګېږي ودې زړه سره وقرباني الله اکبر ناره مونږ بده نه لګېږي که نه یالي نه ناره تاسې نه بده لګي صبر یو دقیقه موږ چې د نارې تکبیر ناره اواز وکړو تاسې ولې د الله نه بغیر د بل چا نارې ته منډې وږئ اوس که مې په قرآن کې دا درته ثابته کړه چې تاسې ټول په آخرت ایمان نه لرئ الله جل وعلا وایي قرآن کې دا آیت بیا راسره مني علیا ولی الله اشهد ان علی ولی الله اوس که دې په دې کې راټینګ کړم دا کلمه چا ویلې ده دا څه مطلب چا ویلي ده دا زه وایم ته وایې د تاسو خپله کلمه هم شته د تا خپله کلمه هم شته او اشهد ان علی ولی الله نه بغیر کلمه پوره کېږي نه کاري صاحب محترم کوم امام درته ویلي چې دا کلمه ووایه ما داسې ما ته کوم امام ویلي یا ما ته چا ښیلی و دا بس پیغمبر نه ونیسه د خیر زمانې مطلب اخري حجات پورې امام مهدي علیه السلام پورې دا ټولو دا خبره ده امام علی علیه السلام ولایت نه بغیر امام علی ولی الله نه بغیر کلمه نه ده پوره ښه علي رضی الله دغه کلمه ویلي و دا تاسې وایې او بالکل امام حسن علیه السلام پیغمبر ویلی و پیغمبر ویلی ده یو کتاب خو راوښیې قرباني سم بس نار ما ته مناظره نوره ختمه سو یو کتاب راته وښیې کاري صاحب تا ته اول کې که نه د براډ سر کې به هم تا ته وویله که نه چې زه یو سټوډنټ یم دوره کتابونه دوره غڅه زه ورسره لټوم ما سره کمرې کې صرف قرآن مجید ایښی ده ښه یو دقیقه زه یو هاسټل کې یم که نه کتابونه دي ما سره کور کې که زه اوس کور د ما نه لرې زه یم هاسټل کې که ته کوم کتابونه راته ښیې که نه نو دوی ما بالکل اوس که مې له امام علي رضی الله دا درته ثابته کړه چې امام علي رضی الله وایي چې دا کلمه اسمان ته نه پورته کېږي دا کومه بدعت کلمه چې تاسې ووایسته امام علي رضی الله کلمه که مې درته وښوده چې هغه د اهل سنت کلمه ښودله امت ته ټولو مسلمانانو ته وایي دا کلمه اسمان ته پورته کېږي او د امام علي علیه السلام له خطبې نه مې درته وښودله بیا به منې راسره که بې نه منې نه څه تېره ته وښیې بې نه منم که خپله زه یې ونیم کتاب کې وګزم بیا به سوچ په وکړم وعلیکم السلام داسې ته ماشاءالله ښه عقیده لري او بهترینه عقیده لري امامانو ته علم الغیب نه ثابتوي الحمدلله دغه ځای کې د عقیده د توحید ده د الله صفات بل چاته نه ورکوي قربان دي سم دلته یو لویه موقع ده هغه وایي چې سماحة آیة الله العظمى السید محمود الهاشمي صاحب وایي یوه ښځه متعه کولی چې د پیسو د ګټلو دپاره ته څه پکې وایې څه شی وایي یوه ښځه کولی شي چې متعه وکړي متعه خو به پېژنې نه متعه نه پېژنم متعه څه مطلب صیغه یادې او صحیح دي صیغه پېژنم وایي یو ښځه کولی شي چې دا صیغه وکړي چې پیسې وګټي ایا د اهل بیتو موږ تاسو ته دا دین راوړی ده چې خدای دا غلط دی صیغه په د پیسو ګټلو دپاره نه دی صیغه یو انسان داسې مثلا ویلی دی داسې بعضې هغه ویلی دی علما ویلی دی چې د 4 میاشتو ته 6 میاشتو ته خلک یو بیوه ښځه یي بېروزګاره نه یي څوک ترې سرپرست نه یي څوک ترې هغه نه یي یو انسان چې یو خواهشات زیات لري بیا داسې خواهشات زنانه بچ کول غواړي ځان نو داسې ښځو سره خلک صیغه وتړي چې یو 6 میاشتو دغه ښځه ټوله روټۍ سامان اخراجات هر څه به هغه پوره کوي هله هغې سره هغه صیغه کېږي یعنی دا پیسو ګټلو دپاره نه دی چې هغه ښځه خپل خواهشات دپاره خلکو سره صیغه میغه تړي خلکو سره پیسو دپاره هغه دا غلطه دی دلته اوس د تا دغه سید هاشمي صاحب لویه مرجع د آیة الله العظمى هغه وایي چې یجوز ذلک دا وایي روا ده دا رښتیا وایي که دروغ وایي دا داسې پیسو ګټل دپاره روا نه دی کاري صاحب تا ته مې دا وویل چې یو ښځه بېوسه یي کور یې سرپرست نه وي هله هغه صیغه یو انسان خپل خواهشات دپاره خو څوک نه کوي که نه
اس یو مرد زنا نه ځان بچ کول غواړي بیا داسې یو ښځه سره دا تعلق خبره وساتي. دې تا موږ واورېده، بارک الله فیک بارک الله فیک، دا خبره دې تا د زړه سره موږ واورېدله. اوس دغه سید چې لوی آیت الله العظمى د الله لویه نښه په ځمکه کې سید ده، هاشمي ده. نو دا زه نه پېژنم، دا به غلط ویلی، دا پته نه چې نن سبا یو کس خپل کتاب وباسي، خپل جعلي جعلي کتابونه وباسي، په دې خو خلکو نه پوهېږي که نه. دلته لیکلي دي موقع الرسمي، د ده رسمي خپله موقع ده. صحیح دی، صحیح خبره. نن سبا نه زم یو کتاب جوړم که فلانکي فلانکي دا د خبره دی، فلانکي غلطه دی، زه صحیح یم، فلانکي دا دی. اوس راځو دې ته څه پکې وایې په دې متعه کې؟ متعه روا ده که ناروا ده؟ دا حساب چې کوم حساب چې ته یادې که نه دا غلطه دی، او کوم حساب چې ما درته وویل دا صحیح دی. دا شریعت کې مثال یو ښځه بې سرپرست دی، د زنا او ګناه نه ځان بچول غواړي، یو سړی خپل د زنا او ګناه نه ځان بچول غواړي، هل هغه ښځه سره 6 میاشتې د پر هغې څخه وتړي چې د هغې ټول اخراجات د کور بچو مچو هر څه به هغې پوره کول غواړي، هل هغې سره دا صیغه کېږي. دا خو نکاح شو، ته د صیغې په معنا پوهېږي؟ صیغه د یوې ګنټې صیغه پوه شوم که نه، هغه نکاح او صیغه بېله. یو نکاح د خلکو عمري دپاره ځان کوي، یو شخصي ښځه کوي، هغه پرې غوښتل نه غواړي. یو صیغه دی چې یو انسان خپل خواهشات زنا نه ځان بچ کول غواړي، بیا داسې یو بېوسه ښځه سره سړي یو هغه کولی شي چې ښځه اخراجات پوره کړي. خب ای شاباس ای شاباس، خو بیا مال ګټل شو د زړه سره خپل مال ګټل نه شو که نه. نه دې نه ښه دی چې دا ښځه لاړ شي بازارونو ته لاړ شي، غلط کارونه وکړي، زناګانې وکړي، ځان باندې دا ګناه زیاتوي. دې نه خو ښه دی یو هغه ښځه سره مثلا یا بل سړی سره صیغه وتړي، نو ګناه او زنا نه خو بچ کېږي که نه. شریعت د اسلام سره دا روا وي، بیا هغې ټول اخراجات د کور تکلیفونه اسانېږي. اوس غوږ د تا په کتابونو کې راځي، په ټولو کتابونو کې دي. سیستاني صاحب هم وایي چې وایي بلکې ته وایي د ورځې له 1000 ښځو سره ته وایي متعه کولی شي چې په وس او طاقت کې دي وي. نه دا حساب نه دی، دا غلط دی. دا چا ویلی دی، دا چا ویلی هم نه دی، هغه سیستاني ویلی هم نه دی. صاحب یوه خبره به کوو د زړه سره، یوه خبره به کوو. الله پاک دې. زه تا نه یو تپوس غواړم که نه، یو انسان چې دی که نه، 2 انسان خپل منځ کې په جګړه وچې هله دا روا دی که غلطه دی؟ 2 انسانان چې څنګه کړي؟ 2 انسانان خپل منځ کې یا 2 قبیله وي چې خپل منځ کې په جګړه واچوي، آیا دا خبرې روا دی که روا نه دی؟ ښه، د دې دپاره چې یوه قبیله مظلومه وي او د هغې دفاع وکړلی سي، د هغو د عقایدو دفاع وکړلی سي، دا بالکل جایزه، کوم حرج و مشکل پکې نسته. نه دا خو جایزه نه ده که نه. خو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول حدیثونه کې چې 2 انسانان خپل منځ کې به کله هم جګړو کې به نه اچوئ. دا یا هغه کس به کافر وي، هغه منافق وي، هغه غلط وي. ښه مهرباني وکړئ. 2 انسان به کله هم خپل منځ کې په جګړه به نه اچوي، 2 قبیله وي چې 2 ګورو وي چې 2 هر انسانانو کې راځي چې آیا دا کم مسکین خلک دی که نه، هغه په جګړو کې هغه مړ نه شي، هغه شهید نه شي، هغه غلط کې لاړ نه شي. شاباس، پوه شو. اوس پوه شو د تا مطلب همدا ده چې د 2 خلقو د 2 قومونو په منځ کې جګړه دا خو بالکل جایز نه ده، دا بالکل جایز نه دی که نه. نو تاسو بیا ولې زه ستاسو په بېګاه کې زه ناست وم ماښامۍ ټایم کې یو کس راغو چې تاسو آیا دا خبر هم غلط دی چې تاسو چې ته مسلمان یې که شیعه یې، دا به کله هم دا خبره به نه کوئ. آیا مسلمان نه چې شیعه یې که سني یې، دواړه مسلمانان دی، شکر الحمدلله دواړه مسلمانان دی، او دا خبره به تاسو کله هم نه کوئ چې دا مسلمان دی که شیعه نه، آیا ته سني یې که شیعه یې، دا به خبره کې. اوس به غوږ شو چې ته ما ته مسلمان وایې او که ته دلته تقیه کوې راسه. مسلمان ټول شکر الحمدلله ټول مسلمانان یو، د چا د الې رسه یوه خبره. نو ګوره لکه د پرون داسې چل به نه کوي، لکه د پرون داسې ګډوډې خبرې به نه کوي. یوه خبره، مسلمانانو د ما دا کمره غټه کړې، خو مشکل دلته د تا دا ده چې ته له خپلو امامانو له اهل بیتو بیزاره سې، نه دا جای خوند نه کوي، کتاب دې نه منې. اوس وګورئ مسلمانانو، دا حدائق الناظره ده، د دوی معتبر د چا نو تا خو ما ته خپل جواب دی را نه کو که نه کاري صاحب؟ اوس یې در کومه نو خو غوږ ونیسه، اوس یې در کومه غوږ ونیسه، اوس یې در کومه. الحدائق الناظره في أحكام العترة الطاهرة نویسنده الشيخ يوسف البحراني، لدي تاسو لویه مرجع ده.
دا د پیژنم هم نه دا خلک هسې خلک راوړلی دی ځان ته خپل خپل حساب سره لیکلی دی خلک خو یې پیژني دلته 4,500 کسان را سره ناست یو ته خو نه یې 4,500 مسلمانان دلیل غواړي د الله بنده دا ټرت و پرت مه کوه ښه په دې کې 18 جلد ده 155 صفحه ده مسلمانانو وګورئ په دې ځای کې راځي فروي الشيخ في الصحيح عن صادق عليه السلام سيديتا امام دا فتوى وركي وګورئ قال وامام صادق عليه السلام ويخذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس يعني وايدي ناصبي مال واخله اهل السنه والجماعه دولس امامان معصوم نمني اهل السنه والجماعه يدي وايد چيري دي پیدا کړل مال جني غلا کړه او مکتي په خمس کې را کړه یو اول تا مخ کې ویل مسلمانانو ویل چې د دوه قومونو په منځ کې څوک جنجال جوړي جنجال خدای امام صادق عليه السلام جوړ کړی دی وګور نه دا غلا دی د خلک خپل ځان نه لیکي کاري سه صبر ته مثال چې ته خلکو ته وایې که نه چې ولې می جواب مسلمانانو دا د دوی حال شیعه به بیا به غوږ درته نیسي په ټول عمر شیعه غوږ نیسي نیودلی اوس ګورئ دا دوی په امام صادق علیه السلام پسې ویلي دلته به بیا د چونډۍ مسلمانان راسي وایي قاري صاحب تا بیا ګورئ زه د دوی کتاب را نقلوم دا د موږ اعتراض په امام صادق علیه السلام کاري ته د یوټیوب ډاک دی یوټیوب ډاک دی ګوګل ډاک دی ته په خبره پوهېږي سړی یې انسان یې پرېمېږدې چې دا خبره پای ته ورسوم بیا خبرې در سره کوم مایک میوټ کړه یو لحظه صبر وکړه تلواره مه کوه مسلمانانو دا سړی راغی ویل د دوه قومونو په منځ کې جنجال جوړو د موږ دا اعتراض په امام صادق علیه السلام نه ده بلکې امام صادق علیه السلام له دې دروغو نه پاک ده هغه جلیل القدر امام ده هغه د رسول الله د اهل بیتونه ده لوی عالم او فقیه ده عليه الصلاة والسلام لیکن دې څه ورته وایي عن صادق عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته سچيري دي اهل سنت پیدا کړل ناصبي دی هغه چاته وایي چې هغه دولس امامان عالم الغیب نه مني معصومي نه ګڼي له نبي علیه السلام نه وروسته خلیفه علي رضی الله عنه د بیا پسې حسن ابو بکر عمر نه به تېرېږي وایي موږ تی په خمس کې راکړي دې مال جالبه به بله پسې درته وکړم له دې روایت نه لاندې قال صادق عليه السلام مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك وګوري د اهل السنت والجماعت مال او هر څه چې دی لري دا د تا دپاره حلال دي د تا دپاره څه شی دي حلال د تا دپاره حلال دي لیکن له دې نه لاندې په بل روایت کې هم پسې راځي ښه وګوره او په دې ځای کې به زه پسې درته ښیم چې ناصبي حلال دم ده یعنې وزنه یې چې چیرې اهل سنت والجماعت یې پیدا کړل وزنه یې دم پسې درته ښیم یو دقیقه ته چې له چا سره خبرې کوې یوه لحظه د زړه سره فکر کوه چې دا فساد چا جوړ کړی دی موږ خو د تاسو حقایق ښکاره کړل ښکاره کوو یو پسې چې دا فتنو فساد چا جوړ کړی اوس خبره دې ختم شو کاري صاحب یو دقیقه دا یو ځای درته ښکاره کړم کاري صاحب متعه حرامه دی نو د ابوبکر لور به ولې کوله د دې جواب هم کاري صاحب راکوي صبر وکړه ستا سره خبرې کوو سره خبرې وکړي بیا تاله راځي ښه او تاله ما لاندې جواب درم کو خو لکه چې مطمئن نه شوې ما ته ویله متوت الحج دی بلانو راځو دته راځو آیا زه متوت راځو دته راځو مسلمانانو وګوري دا وسائل الشیعه ده دا وسائل الشيعة څه شي ده وسائل الشيعة وګوره وسائل الشيعة دي الشيخ حر العاملي دي 28 جلده او دي 210 صفحه ده ودي كسوي قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب ناصبي يعني ما درتي اهل السنه والجماعه دوی وايي خدي په حقیقت کې دا خبره پټي عوامو ته دروغ وايي څورته وايي فقال امام صادق عليه السلام ورتويل ويتي شي ده حلال الدم يعني دي دوینه د حلال ده اسې ولكني خبر دا د ز په تا باندې بیریګم دی راوي توای وای فإن قدرت ان تقلب عليه حائطا
که د تا چیرې قدرت پیدا کړل چې دیوال ور باندې راچپه کړې دا زه اهل سنت والجماعت ته ولې وایم چې په دې خلقو باور مه کوئ وګوره وایي که د قدرت پیدا کړل په پټه کې چې دیوال ور باندې راچپه کړې او تغرقه فی ماء یې په اوبو کې غرق کې چې بیا په تا څوک شاهدي ونه وایي فافعل دا کار وایي وکړه او فما ترى فی ماله او په مال کې وایي څه وایي امام صادق ته مې ورته ویل چې وایي خلاص څومره د قدرت ور باندې پیدا کړل ځینې غلا یې کړه پټې کړه ځینې ولې الله بنده راس دا د تا وسائل شیعه د امامانو بلا د امامانو دروغ ګرځه ټول عمر مو په اهل بیتو پسې دروغ ویلي دي او دروغ پسې وایسته اوس څه پکې وایې مهرباني وکړه آیا امام صادق علیه السلام دروغ وایي قاري صاحب امام جعفر صادق علیه السلام غوندې امام په ټوله دنیا کې نشته دی او خلکو د هغه وخت نه څوک خبر دی خلک خپل ځان نه لیکي آیا هغه اهل بیت بارک تاسو اهل بیت منونکي والا یې که نه دا خبرې واوره اهل بیت منونکي والا یې که نه یې ګور د تا کتابونه له ځانه لیکلی شوي وسایل شیعه کوم کتاب د ته منې زه په هغه خبره در سره وکړم که ته یو کتاب هم نه منې زه هغه کتاب منم سوای د قرآن نه بل کتاب زه نه منم قرآن هر یو لفظ چې دی که نه د قرآن هر یو لفظ چې دی که نه د هزارو کتابونو برابر دی او ما ته قرآن هر یو لفظ سره چې دی که نه په سترګو دا 12 امامان دي اوس قرآن کې راڅه وښیه قرآن کې دولس امام نه دی خو امام حسن امام حسین خو ذکر شوی دی که نه دا وښیه چیرې ذکر راغلی مهرباني وکړه خو دا خبره پرېږد تاسو اهل بیت منونکي والا یې که نه نه دا خبره مه پرېږده اوس ته وایې زه په قرآن دا خبره واوره که نه تاسو اهل بیت منونکي والا یې که نه اکمل صاحب مسلمانانو اکمل صاحب د زړه سر له ټولو کتابونو انکار وکړل چې زه د شیعه یو کتاب هم نه منم اوس زه قرآن ته ورسره راغلم په قرآن کې الله جل وعلا چیرې تا ته ویلي دي چې په علي رضی الله عنه شروع تر حسن العسکري علیه السلام تر مهدي علیه السلام دا 12 امامان دي تاسې دي منصوص دي خو د خلفای انبیا ذکر هم شوی نه دی دغه خو د یو بیبیان هم ذکر شوی نه دی غیر د رسول نه نو مو خو نه دی ویلي چې د نبي علیه السلام بیبیانې تاسو وایئ اهل بیت منونکي والا یې که نه دغه ستا براډ کې څه دی د وړوکې بیبي نه والا ته ټولو بیبیانو پورې غلط خبرې کوي د بیبي نرګس نه والا کنځلې کول د بیبي زینب نه والا بیبي سکینې نه والا ستا براډ کې ټول خلک دا کنځلې کول دروغ مه وایه د زړه سره اکمل جان قسم دی هغه ما درته هغه لیکلی دی ماجول کس دی ماجول شاته لیکلی دی او بل بی پی آر یو هلک دی پکې ډي آر والا یو بل دی یوه د زړه سره اکمل جان اول خو هغه څوک دی خدای ذلیله کړي الله دې تباو ذلیل کې تبای کې ټول آخرت کې رسوایی کې هغه خو نیسه او ټرتنه یوه خبره کوه زه خبرې کوم هغې ته غوږ نیسه څوک چې د اهل بیتو قرآني نبوي اهل بیتو توهین او سپکاوی کوي الله دې په دنیا او آخرت کې ذلیله کړي د الله بنده زه درته وایم تاسو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو دښمنان یاسته ته بیا موږ ته وایې چې د اهل بیتو توهین تا ویل نرګس بیبي څوک ده مهرباني وکړه د زړه سره نرګس بیبي د 12 امام هغه دی که نه ښځه دی که نه څوک د 12 امام ښځه ده بیبي نرجس اوجي بیبي نرجس 12 امام ښځه دی شخص جانا الله اکبر د 12 امام ښځه ده د بیبي نرجس هغه دی د مورې دی د امام حسن عسکري علیه السلام هغه دی ښځه دی مورې دی وسه مورې ده څوک وایي څوک څنګه څوک وایي یو چا خو به ویلي کتاب ویلی دی قرآن کې راغلی اهل بیتو ویلي چا ویلی دی ستا خو لی نه مې اورېدلې تا مخکې خپل براډ کې تاسو ویل زه د تا څوم امام یم 14 که 14 نو ته اوس وګوره ته په خپل شرک کې روان نو زه خو تا ته څنګه زه ووایم بنده زه د تا دپاره حجت یم د تا دپاره زه حجت یم تا بېګا وویل که نه چې تا شیعګان چې دی په مسلمانانو باندې غټ جنګونه یې که د هغه یې کړی آیا د داعش مسلمان دی که مسلمان نه دی اوس ګوره بلې خواته ودې داعش رسول نه مني که نه زه اوس غواړم زه اوس اکمل صاحب د زړه سره غواړم شام کې یمن کې چې دی که نه شام یمن کې ټول مسلمانان چې هغه کړی دی که نه هغه د سره مسلمان نه دی چې رسول ولې یو ځای بل ځای ته غورځئ وقربانې سم اکمل جان ووایي چې زه اوس دلته مې په قرآن هم دروغ وویل په اهل بیتو مې هم دروغ وویل تاسې اوس دغه نرګس بیبي که مې د تا له کتاب نه درته ثابته کړې چې دا نصرانۍ ده او مسیحي ده نصرانۍ او مسیحي ده د تا کتاب وایي زه نه وایم كانت نصرانیه دا نصرانی مسیحی ده
د الله بنده د مسیحي نصراني څوک د اوس له تا نه پوښتنه کوم ته خو ماته ته خو کتاب نه منې تا ویل زه له قرآن نه بغیر بل هېڅ کتاب نه منم اوس په قرآن کې د دغه نرګس بیبي راته وښیې د زړه سره اله زمری داسې خبره دی که نه چې څوک بیبي سکینې ته څوک بیبي زینب ته آیا دا کافر دی که مسلمان دی نرګس بیبي د موږ د سکینه بیبي د موږ د زینب بیبي د موږ د علیهم الصلاة والسلام د خدای په فضل و کرم سره ځکه نرګس هغه کافر دی که مسلمان دی چې دې باره کې څوک کنځلې کوي غوښه ونیسه څوک چې د قرآني او نبوي اهل بیتو توهین او سپکاوی کوي دا مسلمان نه ده وادي اورېدل څوک چې اهل بیت باره کې دومره خبرې کوي که نه هغې نه سور کافر دنیا کې نشته دی هغه نه غټ کافر نشته دی صحیح ده اوس افرین 400 کسان چې بیګا ټول کنځلې کول که نه 400 کسان ټول کافر او بیګا غوښه ونیسه دغه نرګس بیبي تاسو مسیحي او نصراني ده دا مو ولې په اهل بیتو کې ورګډه کړې ده آیا اهل بیت مسیحي او نصراني کېدلی سي مهرباني وکړه څنګه نرګس بیبي نصراني او مسیحي ده دا څنګه اهل بیت شوله وړه بیبي څوک دی وړه بیبي کې زه خبرې په نرګس بیبي کې خبرې در سره کومه بیګا ټول وړې بیبي ته کنځلې کول زه دا وایم زه تا نه دا جواب غواړم چې هلې دا کافر دی که دا کسان مسلمان دی ځانه دروغ مه وایه اهل سنت دومره ټول یې بېغیرت لیکلی دی دا وګوره لاندې اوس بیا یو کس لیکلی ستا پلار وړې بیبي ته څوک کنځلې نه کوي وړه بیبي یو د تاسې د باړه چنار وړه بیبي ده او یو د اهل بیتو وړه بیبي ده د تاسو په باړه چنار کې چې ډېرې متعې وکړې مړه سي هغه هم وړه بیبي جینې جوړه کړې بلا د وړې بیبي در وګرځېږه او یو د اهل بیتو وړه بیبي ده د اهل بیتو په وړه بیبي باندې موږ 5 وخته لمانځه کې درود وایو او ته بیا وایې تاسې توهین ورته کوئ صبر تاسو وایې که نه چې زمونږ قرآن بیله دی ستاسو قرآن بیله دی څنګه بیله دی په کوم نظریه کې بیله دی دا اوس تو هر ځای ته تختې را تختې وا اکمله په یو ځای ما زه تا نه کوم خبرې مې تا نه اورېدلې ده که نه خبرې ما ته جوابت زه خو جواب دپاره راغلی یم زه خو ستاسې ګپ دپاره خو راغلی نه یم چې تاسو هسې خوشې بیس وکړم نو خو ته کتاب نه منې د تا مشکل همدا ده چې ته کتاب نه منې ته شیان نه څنګه زمونږ قرآن بیله دی د ټولو مسلمانانو یو قرآن دی هغه شیه وایي دا اصلي قرآن نه ده درته ویې ښیم اوس څوک وایي اصلي قرآن نه دی څوک وایي کم شیعه ویلی دی یو شیعه هم ویلی نه چې دا قرآن صحیح نه دی که مې درته ثابته کړله ثابت که که نه ته بیا ماته ووایه زه دله سر ورکوم ټولو قرآن باندې زما خپل کتاب دی زمونږ ټول خاندان دی قبیله دی قوم دی غلامي صاحب صبر ښایي درته او که هغه نه منې موږ سره د حسن الله ویډیو هم شته قاري صاحب بیا یو دقیقه داسې دې لیول باندې ویلي چې هغه کوم دی که نه صبر وکړه خبرې ته لږ سوچ وکړه جنابه زه صبر وکړه لکه تاسو د صحیح بخاري کې لیکلي لږ صبر وکړه درته مې وې قاري صاحب پرېږده حضرت عایشه بیبي کوم دی دی لکه یا څوک جانباز صاحب د زړه سره تا سره هم خبرې کوو له ما سره دا روار که اکمل صاحب خبرې ونه منلې یا کتاب را سره ونه منل بیا زه بحث ورسره نه کوم بیا تا سره بحث کوم زه دا یو کتاب دته ښکاره کړم وګوره ته وایې چې زمونږ قرآن بیله دی که په کوم نظریه کې دا بیله مایک بند که صبر وکړه که نه د الله بنده لس ځلې سوال مه کوه یو ځل وکړه غوږ ونیسه صبر وکړه درته یې ښایي والله دا څنګه د قاري صاحب حوصله لري یاره زهریان دی ملګرو تاسو ولې لاندې ویده ناست یې یو ګنټو شو چې قاري صاحب لایف راغلی دی 7000 شیرینګ 1500 مسلمانان دلته کې ناست تاسو یې بله 7000 شیرینګ پوره کړی دی کو 15 لکه لایک مو پوره کړي دي یاره دا ولې تاسو خو په 200 کسانو 1 ملیون پوره کو مسلمان ما تیرا شیر کی د ما دا کمره خلاصه کړي مهرباني کړئ کمره خلاصه کړي اکمل صاحب ورته وګوره دا د تا تفسیر الصافي ده د محسن فیض المحسن الکاشانی دا د تاسو معتبر تفسیر ده التفسیر الصافي معلومیږي درته که نه معلومیږي الفیض الکاشانی محسن د دې اول جلد 49 صفحه ده مسلمانانو ښه ورته غوږ سیه حواله در سره ولیکم که دې بیا کتل تفسیر الصافي مسلمانانو دلته فیض الکاشانی صاحب څه وایي وایي اقول زه وایم وایي المستفاد من مجمع هذه الأخبار
هغه د فایدې خبره له دغه ټول اخبار روایاتونه من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام هغه روایتونه چې له اهل بیت عليهم السلام نه راغلي دي إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه وای بېشکه دغه قرآن چې د موږ په لاسونو کې ده دا وایي پوره قرآن نه ده لیس بتمامه وګوره یو دقیقه اوس به ته وایې چې دا پوره قرآن اوس وګوره وای دا هغه پوره قرآن نه ده کما انزل على محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا وای هغه پوره قرآن نه ده کوم چې په رسول الله نازل سوی ده منه ما هو خلاف ما انزل الله وای په دې قرآن کې چې الله کوم را نازل کړی دغه وای خلاف ده دا قرآن ومنه او په دې قرآن کې مغیر تغییر سوی ده ومحرف تحریف سوی ده وانه او بشکل دې قرآن نه قد حذف عنه اشیاء كثيره او لدې قرآن نه ډېر شیان وای ډیلیټ سوي دي فیض الکاشاني صاحب په تفسیر صافي کې د دې دا خبره ده اوس د زړه سره وایه کاری صاحب دا هر یو کس دا تاسو خپل ځان نه هر یو کس سبب ما بدل کتاب چاپ کړی بیا وایي چې د اجمل اکمل دا د خبرې کوي اکمل دا د خبرې کوي ها یو دقیقه اکمل جان دغه فیض کاشاني صاحب دروغ وایي دا به 100% دروغ ته ما ته خبر و ته کلمت تیره کړه چې زمونږ قرآن بیله دی ته کلمت تیره کړه زمونږ قرآن بیله دی تاسو قرآن صبر اوس له اهل بیتو یې درته ثابت کړم چې علي رضی الله عنه کوم قرآن ولیکل اصلي قرآن هغه یې صحابه وتویل چې ولاکې یې وګوري هغه به مهدي ته زه ورکوم او مهدي ته یې ورکړل دا کتاب هم یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه له اهل بیت مهدي علیه السلام اوس دنیا کې نشته دی قاري صاحب یو دقیقه کوم چې قرآن مونږ ته نازل شوی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی هغه قرآن مونږ اوس هم وایو هغه ختمونه کوو هغې باندې عقیده لرو زموږ ایمان دی ایمان حصه دی زموږ الحمدلله د تابه لکن د شیعه ونه ده د تابه یې د شیعه ونه ده د شیعو دی زه شیعه یم زموږ ټول خاندان قبیله قوم ټول زه د پړچینار نه تعلق ساتم زه و د زړه سره و قربان دي سم دا اوس د تا کتابونه د شیعو درته ښیمه که د هندوانو درته ښیمه خو ته ماته ووایه ته کلمه تېره کړه چې زموږ قرآن ستا قرآن نه بیله دی د ما د په الله قسم تاسې دا قرآن نه منئ کوم چې په محمد رسول الله ولې نه منو دا مونږ ټوله وخت چې ویلی دی هر آیات په آیات باندې 114 صورت سره والا 114 صورت سره پوره قرآن مجید ډېر سپارې منو نو بیا ته څنګه وایې چې زموږ د شیعو قرآن بیله دی په کوم دلیلو باندې بیله دی اوس زه درته ښیم هغه خو ما وایي که نه چې خو غول خوړلی دی څوک چې غول خوړلی دی نو د خلکو د غولان خبر خو زه نه منم چې ډېر چوپارې دي ویل ای مسلمانانو امامانو ته ویل العیاذ بالله وایي هغو غول خوړلی دي نه امامانو ته دا شرک مشرکي زه شرک منافق انسان نه یم چې د خلکو چا چې وایي چې زموږ سپارې ډېر ښه نه دی او دا قرآن مونږ ته ثابت کړه چې دا زموږ قرآن نه دی زموږ قرآن دی نه بیله دی قاري صاحب دا بل کس ته غوږ کې خبرې کوي هغه د ورسره تاسو سره وغږېږي دی خو نه هغه زنانه ده هغه زنانه ده مې کوي هغه زنانه ده هغه وایي چې دا 100% دروغ وایي چې دا څنګه زموږ قرآن دی نه بیله دی څوک وایي ته ما ته ثابت کړه اوس به درته وښیم د زړه سره اوس به درته وښیم نو زه چې دا کم قرآن چې وایم آیا دا غلط دی بیا چې ستاسو قرآن زه منم نو دا ووایه دا غلط دی بیا یا د مو قرآن خو اصلي او صحیح قرآن د الی یوم نو دا خو زمونږ قرآن زه خو تا ته هم دې لګې کېږم دا زمونږ قرآن هم دی که نه همدا قرآنونه مونږ زه چې پیدا شوی یم که نه زه د زما 30 کاله عمر دی ما 30 کاله عمر کې همدا قرآن ویلی دی بل قرآن مې زندګۍ کې کتلی نه دی ته څنګه وایې چې د شیعو بل قرآن دی زمونږ ټول خاندان قبیله نیواله ټول همدا قرآن وایي صبر وکاږي دا ته روایت درته روکاږي لږ صبر وکړه مسله دا ده ته خپل امامان هم نه منې که نه ولې نه منو شکر الحمدلله اهل بیت منونکي والی یم لږ صبر وکړه د الله بنده یو دقیقه صبر راته وکړه حواله درکوي مکتبة الشیعه ته لاړ شه ګوګل کې سرچ که حواله درکوي ویې ګوره چې زمونږ په خوله دې کې نه راځي کاري صاحب درته وایي ویې ګوره زه خپل 12 امام منم کم دینه پس یو امام زه نه منم چې چا خپل ځان نه کتابونه لیکلي دي چا خپل ځان نه روایتونه لیکلي حدیثونه لیکلي زه د ټول نه منم زه زمونږ 1,24,000 پیغمبر زمونږ آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی زمونږ اهل بیت آل محمد ټول منو شکر الحمدلله لا اله محمد رسول الله مونږ نه پوښ شي دنیا کې بالکل نشته دی صحیح دی یو علي ولایي دی یو اسماعیلي دی علي ولایي خو زه ورته یم هغه سور کافر دی
چې څوک الله سره شریک وال کوي کنه څوک علي ته خوري وایي کنه خو کافر دی. غلامي صبر اکمل صاحب صبر. نو ستاسو بروډ کې ما ډېر خبرې اورېدې دا خو ډېر زیات غلط دی. بنده خو تا کتابونه ښایي درته کنه نو زد مه کوه لږ زمونږ کتابونه ما پړاو کړی ولې بیا نه دی چې صحیح دی. دنیا کې ریسرچ دپاره وتی یو علم دپاره وتی یو. دا خو زمونږ کمزوري نه ده تا نه دي پړاو کړي کنه. ته نه منې ته چې کتابونه درته ښایي هغه هم نه منې خپله د مطالعه نه دی کړی د دنیا نه هم نه خبر خپل د مکتبې نه خبر او دلته قاري صاحب درته اوس وهابیان وګوره وهابیان وایي خلک وم د چا چې و لوري که نه وم لور باندې هغه باندې وهابي ته ما زه هغه ستا مسلک نه دی خبرې مه کوه. ما ته اواز بند شو دوستانو دا لایف در سره شیر کړي ګوري اواز راته بنده ما ته یو دقیقه ملګرو دا لایف درنه خرابېږي ویده کېږئ ما دا بیا اواز دلته کې خبرې نښلي نو سړی په خبره نه پوهېږي. دا سکرین در سره شیر کوي ګوره دا شیر کېدل څومره سړی که د کاري صاحب په دې عکس باندې ګوته کېږي دی 60-65 کسانو ته شیر کېږي. نظام اوس غږ وکړه چې قاري صاحب ته غږ ورشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اواز نشته در سره اواز درځي زموږ کاري صاحب اوس لاندې ډېر سیکولر ناستي یا رب خیر پکې واچي. رئیس محترم اوس اواز راځي؟ ښه دوستانو تاسې راسئ د ما دا کامره غټه کړي دا لایف در سره شیر کړي اواز مې شته که نه شته اواز شته؟ او کاري صاحب مهرباني اواز مې شته اواز درځي اواز شته در سره؟ عبدالکریم کوشه لاندې بیا راشه. لا اله الا الله جان بازه داسې کار مه کوه که نه ګوره دلته بره ناست یې چې دلیل نه شئ راوړی خو داسې کار مه کوه. صبر لږ منټ کاري صاحب او شته کاري صاحب اواز مو شته. جانباز صاحب ته راځم جانباز صاحب ته هم یوه لحظه جانباز صاحب ته وایم راځه اوس اواز راځي یوه لحظه قاري صاحب اوس اواز درغی که نه اواز ته دی ما در سره هو قاري صاحب اوس اواز هو دوستانو دې کتاب ته وګورئ دا كتاب اسم الكتاب اتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراءة المؤلف آل عصفور المرزا محسن. په دې کتاب کې تاسو وګورئ مسلمانانو کلینی په کافي کې روایت راوړی ده دی روي الثقة معتبر كليني في الكافي بسنده عن سالم رازي عن إمام الصادق أنه قال فإذا قام القائم عليه السلام كلس قائم مهدي عليه السلام راسي قرأ كتاب الله عز وجل دا رازي ثم قال عليه السلام أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه وكلس إمام علي رضي الله عنه قرآن ويراور الخلق وتسلك ليو فقال لهم صحابه وتوي علي رضي الله عنه هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دوستانو دا لایف د ګوره سره خوندور تر کړی و د لمانځه دلیل دې را کړی و زه دلیل خو تا د بخاري مسلم نه ثابت کړی ما خو درته امام جعفر صادق علیه السلام د قول نه ثابت کړی د هغه حدیث نه مې ثابت کړی. الله چیرې قرآن کې درته ویلي چې امام جعفر خبره ومنئ ثقلین روایت دی ثقلین خو مني ثقلین مني الله چیرې په قرآن کې درته ویلي چې حدیث ومنئ د قرآن نه علاوه بله خبره ومنئ. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة یو آیاتونه دی قرآن دی بل حکمه احادیث دی رسول الله دی یو وما آتاكم الرسول وقصه څه شي چې ما رسول درکې رسول څه شي راکوي احادیث راکوي خبرې راکوي لارښوونه راته کوي هدایت راته کوي
حدیث څه دی دا د دې خلکو ته نه ووایه حدیث څه دی بلې خوا ته مه ځه کله چې مې بچو په دې جواب دغسې پټاپټ نرسه ته اهل بیت منې اهل بیت دومره د اهل بیتو بچیان دا دي د امام علي بچیان دا دي چې ډایرکټ دي کومه خبره کړې بیا د قرآن آیات درته راغلی وي ډایرکټ کومه خبرې دي کړي د رسول الله حدیث درته راغلی وي دا د اهل بیتو بچیان دي تاسې څو ګورې مسلمانانو چې په دې پوه شو چې قرآني آیات خو راغلل اوس نو بلې خواته د حدیث معنا څه شی ده اوس ما له تا نه یو دلیل غوښتلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا په مذهب کې لمونځ کړی که نه ده کړی قاضي صاحب زه راته وثابتومه چې ستا دا حدیث شته نه دا قرآن حدیث دی الله نزل احسن الحدیث کتابا مثانی الله وی دا قرآن بهترین حدیث دی دا کلام ما چې نازل کړی ده یعنی حدیث نسته د اهل بیتو شته د اهل بیتو شته د اهل بیتو چیرې قرآن اهل بیتو چیرې قرآن کې راغلی چې اهل بیتو حدیث ومني مهرباني اطیعوا الله یا پسې ځه آیات ووایه آیات ته ووایه دلیل در راوړی د وایم بې زه هغه دوه ټکي آیات هم نه ده ستا د خولې نه دا مني که نه ستا د خولې نه دا مني دا خلک نه د تا خلق بیا ومني آیات تا راوړی ما نه دې پوښتنه وکړه هغه آیاتونه مې درته وویل اوس نقص دغه استدلال ته په یو آیات کوي استدلال ته کوي وایي اولي الامر څوک دي دغه آیات شریف ووایه دغه آیات شریف اولي الامر څوک دي آیات شریف ووایه اولي الامر څوک دي آیات شریف ووایه آیات شریف ووایه آیات شریف ولې تعالی نه درځي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دا اطیعوا الرسول به د چا په ذریعه باندې مونږه زپسې آیات نه ورکه زمونږ د دې سره کار ده آیات ووایه آیات ویما خو دا اولی الامر مونږ به لاس لاول سکو اولی الامر زه نه منم اولی الامر زه نه منم رب راته وایي استغفر الله غوږ ونیسه اوس خو قرآن څه وایي او خدای دې غر کړه فإن تنازعتم في شيء ام دغه آیات داسې وایه که ته د اهل بیتو منونکی وې دا ګورې دا آیات هم داسې وایي لکه هلته په امام باړک کښې ولاړې یا حسین الله پاک وایي اطیعوا الله ما ومنئ آیات شریف داسې وایه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دو ټکي له آیات نه ما را اخله اوس الله وایي ماشاءالله ګوري مسلمانانو الله وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله یا الله حکم ومنئ ای مؤمنانو واطیعوا الرسول دی رسول الله حکم ومنئ واولی الامر منکم د الله حکم د چا په ذریعه ومنئ دا ورسره وایه راځم در دی الله حکم قرآن د خدای دی غر کړه قرآن ومنئ رسول الله حکم قرآن ومنه د چا په ذریعه ومنه د رسول الله په ذریعه ومنه نه غوږس د قرآن په منځ کې مه راځه لکه پرت و پرت دي جوړ کړي د قرآن په منځ کې مه د قرآن آداب لږ زده کړئ چونکې تاسو له قرآن سره بلده یاست منځ کې زه نه یم راغلی په دې امام باړو کې قرآن نه وایي ټوله ورځ مو لکه خره ځانونه ودبول ومغربول ځانونه یا سر وهي یا سینې وهي له قرآن سره تاسو کار څه شی اوس د قرآن ته غوږ ونیسئ پرې پوه یې کړم اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم او اولی الامر
زه به اوس د ده له کتابونو دا درته ثابتوم چې اولي الامر څوک ده. اولي الامر دا خو په عربي نه پوهېږي، خو تاسې وګورئ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا مطلق ده، اولي الامر مقید ده. که اولي الامر د الله او د الله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و آیات واوره. او خدای دې غر کړه، او خدای دې غر کړه. د آیات په منځ کې مراته د مسلمانانو تصرف خلاص کړه، د آیات مسلمانانو تصرف خلاص کړه. خپل آیات وایي چې د اولي الامر اطاعت مقید ده، خپل آیات وایي ګوري و اولي الامر منکم، او په دې تاسو اولي الامر د هغه خبره به منئ. اوس فان تنازعتم، که تاسې تنازع اختلاف وکړل له چا سره اولي الامر سره، یعنی که چیرې اولي الامر د الله حکم د رسول الله په حکم او خدای دې غر کړي چې زمزو، او خدای دې تباه کړه، خدای دې په سترګو ړوند کړه، اله العالمین دې په دغې خولو باندې ګونګی کړه. دا قرآن ته مې پرېږدې، دا آیات درته یم وروسته بیا خبرې وکړه. اولي الامر الله جل وعلا وایي وایي کله وخت کې چې دې مخالفت ورسره راغلل له اولي الامر سره. اوس ګورئ فردوه رد یې کړي چاته اولي الامر سره زمزو او ډیوټي زمزو. زه لاړ شه مور و خور دې له متعین راوله، ورسه چې هغه غاګان ورباندې سواره دي. زه هغه مور و خور دې ورسه له متعین راوله چې هغه غاګان ورباندې سواره دي. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد ولله الحمد. دوستانو لایف ته سره پورته کې هلې ماشاءالله دا بیده مه کینئ، باید 1 میلیون ته م پوره کړی و په دومره حال کې. هلې ماشاءالله 11,000 واره م شیر کړی، باید 20,000 ته دا شیرین پوره کړو. هلې ماشاءالله چې قاري صاحب خپرونه شروع کړي، لایف ته سره پورته کې ماشاءالله. ګورئ دا آیات دوی همیشه درته وایي. اوس اولي الامر اول ابو بکر ده پکې، دوم عمر ده، خو دوی چې څنګه دغه خپل خور و مور باندې په متعه کې پیسې ګټي، کرایه ورباندې اخلي، د ورځې له یو هغه سره د شپې له بل هغه سره. اوس به هم د دې محبت صاحب کې داسې د فامیل ټولې زنانه به تقسیم کړي وي، داسې تجارت دی په کور کې ویده یې ورته دا د ظالم زوی ټوله ورځ ما لایف ګوري، لایف ته ناسي، اول ته د کور زنانه تللې وي. اوس ګوري تاسې د آیات ته وګوري، په خپل نفسي خواهشاتو باندې ترجمه کوي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ورسته آیات پسې نه وایي فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول. که تاسو له اولی الامر سره مخالفت راغلل، نو دغه مخالفت مو قرآن او د احادیثو د رسول الله ته. اوس ګوري فردوه الى الله، الله ته رد کړي. اوس څوک ستاسې الله ته ورسي نه قرآن کې واپس کړه. دا خبره چې تا له اولي الامر سره مخالفت راغلل، چیرې واپس کړه؟ قرآن ته، قرآن کې وګوره. وفردوه الى الله والرسول، او د رسول الله احادیثو ته واپس کړه. د چاته؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته. کچیرې اولي الامر مقید نه وای په اطیعوا الله په اطیعوا الرسول باندې، نو بیا به الله داسې ویلی وو چې فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول واولی الامر. دا یې نه دی ویلي. دا آیت په 5مه سپاره کې سورة النساء کې ده. سورة النساء 4مه رکوع ده. 4مه رکوع چې پوره کېږي د آیت شریف الله جل وعلا و یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دی فقط تر دغه ځایه پورې، ځکه د دې ګټه په دغه ځای کې ده. وروسته آیات نه وایي. همدغه آیت د 12 امامان معصومیت و عصمت منصوص من الله ورته دړې وړې کوي، قرباني نه پوهېږي. له قرآن سره د ده کار څه شی ده؟ فان تنازعتم، که چیرې د جګړه راغله، مخالفت دې راغله، له چا سره؟ له اولي الامر سره. اوس څه شی وکړئ؟ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. دغه مخالفت چې دی اوس زه اوس د عقیدې او د امام سره مخالفت کوم، راسه پیغمبر علیه السلام ته راسه، قرآن ته راسه، ولې له الثقل الاکبر نه تختی؟ قرآن مران دلته نسته. یلا بنده الله درته وایي چې الله او د الله رسول ته دا خبره واپس کړي.
کچیر اولی الامر مطلق وای لکه اطیع الله اطیع الرسول بیا به الله ورسره ویلی وسی ثم ردوا الى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول واولي الامر بیا به الله داسې ویلی خو الله داسې نه دی ویلی نو دلته خبره دی الله او دی الله دی رسول کچیر دی هر اولی الامر خبره له قران او له حدیث سره برابر و منل کیږي به کله دی اولی الامر خبره له قران او له حدیث سره برابر نه و نه به منل کیږي پوه شئ په دې خبره بالکل کارس لکه څنګه چې د تا په روایتو کې راځي چې امام باقر علیه السلام ته یو کس راغلل چې با امام متعه روا ده وای ده ورته ویل په کافي کې دا روایت ده وای بالکل روا ده متعه په قرآن کې سته هغه پوښتنه ځینې وکړه وای د تا لورانې او د تا خور و ښځه او زنانه چې کوي بیا څنګه ده نو مخې ځینې واړول وای څه شی مخې ځینې واړول وای نه سوله څه په دې خبره چیرې روا وای نو ولې مخ ځینې اړول ولې مخ ځینې اړول نو په خبره باندې دلته راسي قرآن کې مه غږیږئ په قرآن کې هغه څوک باید وغږیږي چې په قرآن ایمان لري په دې آیات مو سم سر خلاص وکړو مو خلاص نسو بیا زه درته د قرآن ترجمې ته غوږ ونیسئ د قرآن دومره د بېادبه زمن دي دومره د بېادبه زمن دي هلته چې ماتم ورته کولی کېږي ټول ورته چیغې بغارې وکړي چې قرآن ورته ویل کېږي بیا د ده له لاندې سوځي ځکه په قرآن په ویلو سره شیطان سوځولی کېږي نه زه یو څو خبرې درته لرم دا یوه لحظه به لا لیک